اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا نه به رارسي موږ ته مګر هغه څه به رارسي چې څه الله لیکلي دي څومره خوږ آیت دی د انسان په دې زړه باندې پټۍ ولګي قل لن یصیبنا الا ما کتب الله څه چې رارسي الله به لیکلي که غریب یې الله لیکلي دي که مالدار یې الله لیکلي دي که بچي دي شتي الله لیکلي دي نشتي الله لیکلي دي که بیمار یې الله لیکلي دي مصیبت ته هر قسمه راورسېدو مالي جاني بدني لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا دا به الله لیکلي څوک مړ شو په خپلوانو کې پلار مور لور بچې زوی ښځه رور لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا نه به رارسي موږ ته مګر هغه څه چې الله لیکلي به د الله لیکلي ځکه الله څه وایي په تقدیر باندې چې ایمان یې واوره ما اصاب من مصیبة الا باذن الله نرسي یو مصیبت مگر په اجازت د الله و دا آیت ما ته اوس د دې دپاره ووي دې راروانې خبرې دپاره او د چا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوطي واوره ومن يؤمن بالله يهد قلبه او د چا چې په الله باندې ایمان مضبوطي او په تقدیر باندې الله وي زه زړه ته سکون ورسومه زه زړه ته وي راحت ورسومه د دې د زړه الله وي زه په نیغه لار روان کړمه د چا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوطي ولې دا انګریزان ولې دا ډمان ولې دا بېدینه خودکشیانې کوي او ځانونه وجني او پانسیانې اچوي او تماچه روالي ځان ولي ګولۍ وخوري د زهرو ځان مړ کړي تقدیر باندې ایمان نشته که زموږ خو په تقدیر باندې ایمان دی غټ نه غټ مصیبت چې به موږ راشي لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو بس چې الله پرې راضي دی موږ پرې راضي یو لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو بس الله به غوښتي دي لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو زما په نصیب کې به نه وي لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو تقدیر دی بس الله لیکلی او بیا خپل ژوند تېرو الحمدلله چې الله موږ ته په تقدیر باندې ایمان را نصیب کړی دی راشه داسې داسې مسلمانان درته وښیم غټې غټې مسلې پرې راغلي دي بیا هم موسکی دی بیا هم خاندي بیا هم ژوند تېروي بیا هم شکر د الله ادا کوي د تقدیر د راسه او که دا تقدیر نه وي او په دې باندې د ایمان نه وي زموږ د زړونو به ټغ کړی وي چاودلی به وي نو کله چې ستا په تقدیر باندې ایمان مضبوط و نو دا فایده یې د ساته کم شی چې درته میلاو نشي په هغې پسې به بیا خفګانونه نه کوې او کم شی چې درته میلاو شو په هغې به بیا تکبر نه کوې ځکه چې هلته به ستا دا مې ایماني چې دا ماله چا راکړی دی الله راکړی په تقدیر کې لیکلي یو سړی دی مالداره شو نیک سړی دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط دی لکه ډېر مالدار او جي بس د الله مال نه راکړی درته پته ده چې د تقدیر الله لیکلی تکبر نه کوي لکه پلانیه ډېره مزدوري دې وکړه خو پیسې دې ونه ګټلې او بس الله په تقدیر کې نه وي لیکلی ده ګور خوشحاله وي په هغه څه پسې خفه نه شو او په هغه څه پسې غمجنه نه شو کوم چې د ده لاس نه ووتو ځکه چې هلته وایي بس الله زما په نصیب کې نه و لیکلي موږ هغه حدیث ووایي که چې ما اصابک لم یکن لیخطئک دا څه چې در ورسېدو دا تا نه اوړېدو وما اخطأک لم یکن لیصیبک او دا څه چې دنه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو نو ایمان په تقدیر باندې چې یې و که نه زړه به دې مطمئني او بل دا چې تعلق به دې د الله سره یې ټول ولې به دې د الله سره ټول تعلق ټول د دې به څوک جواب راکړي تقدیر باندې چې ایمان و بیا به تعلق دی یو الله سره وجه دا دی چې هلته ستا دا ایمان دی چې د هر څه الله لیکلي دي او د هر څه د هغه په لاس کې نو چې د چا په لاس کې دي راشه د هغه سره رابطه مضبوطه ده د الله سره به دې رابطه مضبوطه شي